السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د محمد نبي مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکوم چې محمد نبي باندې شاهرخ خان مهربانه سوی ده او د آی پی ایل دغه اکشن چې کوم ترسره سول په دغه کې په 1 کروڑ هندي پیسو باندې د شاهرخ خان ټیم کولکاتا نایټ رایډر اخیستلی ده. که تاسو مور باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. زه به تاسو ته وایم چې د آی پی ایل دغه اکشن چې کوم ول پرون هم ترسره سوی او نن هم ترسره سوی. پرون محمد نبي بولی ته وړاندې څه خو کوم ټیم ورکې دلچسپي ونه ښودله. ما تاسو ته پرون ویلي وس یو بل راوند به که خیر اخر کې کیږي هغلته امکانات شته دي چې محمد نبي واخیستل سي او هماغسې وسول. نن دغه د آی پی ایل دویم راوند کې د افغانستان محمد نبي بولی ته وړاندې څه او د شاهرخ خان ټیم کولکاتا نایټ رایډرز چې کوم د په 1 کروڑ هندي پیسو باندې واخیستو. نو محمد نبي څلورم افغان لوبغاړی څه چې په آی پی ایل کې به که خیر لوبه ترسره کړي. دغه نه مخکې د افغانستان رشید خان خو اول نه احمد آباد ځان سره ساتلی و. رشید خان نه وروسته نور احمد واخیستل سو. نور احمد نه وروسته فضل حق فاروقي 50 لکه هندي پیسو باندې اخیستل سوی و. نور احمد 10 لکه هندي پیسو باندې اخیستل سوی و او محمد نبي اوس لږ ساعت مخکې د کولکاتا نایټ رایډر له طرف نه په 1 کروڑ هندي پیسو باندې واخیستل سو. نو زه خپله ور باندې ډېر زیات خوشحاله سوم ځکه چې د افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې نه بیا آی پی ایل بیخي بې خوند دی او نه لوبه کې کوم دلچسپي. نو د افغانستان لوبغاړي ښه دي چې څومره زیات په آی پی ایل کې واخیستل سي دغه ډېر ښه ده. د موږ لپاره هم ښه ده د افغانستان لوبغاړو لپاره هم ښه ده. نو محمد نبي خو دومره خاص فارم کې هم نه ده. نو ده ته پکار ده چې خپل بیټنګ باندې ډېر زیات کار وکړي. بالنګ یې ښه ده ګزاره کوي خو بیټنګ یې ډېر زیات خرابه سوی ده او آی پی ایل ته خپل ځان تیار کړي. که چېرته محمد نبي دغه کال ته هم آی پی ایل کې پرفارمنس ونه کړه نو بل کال ته به ډېره مشکله سي چې په آی پی ایل کې واخیستل سي. او دغه د افغانستان نور لوبغاړي لکه رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، قیس احمد او دین علاوه نجیب زدران دغوی ته هم پکار ده چې دغه زړه ونه غورځوي خپل بیټنګ باندې کار وکړي ځان ډېر یعنې ځانونه ښه کړي. دغه د افغانستان لوبې هم که خیر ډېرې زیاتې دي. دغو ته لوبغاړو ته پکار ده چې هر یوه لوبه کې داسې کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړي. دوی به هم که خیر دغه بل کال ته بیا په آی پی ایل کې حتما اخیستل کیږي. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.